بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د صدقه فطر په باره کې سوال کړی دی. سرسایه ورته خلق وایي چې دا څومره ایستل غواړي او څنګه ایستل غواړي، چاله ورکول غواړي او د چا په موږ باندې فرض ده او د کم ځای د پیسو مطابق به ورکو. نو په دې باندې زه یو مختصر یو څو خبرې کوم، خو مسلمانان دې به طور دین واوري. اصل خو مسلمانان صرف چې کله د ورکړې ټیم راشي، الله له د ورکولو ټیم راشي، نو موږ بیا ارزان شی ګورو، او چې خپلو ښځو معشوقو له د اغوستو ټیم راشي نو بیا الله دې رحم وکړي. بخاری شریف کی روایت تے 1511 نمبر باندې ابن عمر نا روایت تے چې تاسو با په سرسایه کې یو ساع کجوري ورکوي. یو ساع کجوري تقریبا 1.5 کیلو جوړیږي، احتیاط په څلورو کې ده. دا به کله ورکوي؟ رمضان مبارک چې څنګه شروع شي ورکولې پکار دي. البته د عید منځنه مخکې استلی ضروری دي، لیکن المفتى به اشتراط دخول رمضان الفقه الاسلامی و ادلته جلد 3 صفحہ 2041 کے لکلی دی وحبت الزہیلی صاحب چې رمضان داخلی دل شرطی نور چې د هر ټیم ورک خود اختر منځنه مخکې به وباسه. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی سنن و دارقطنی حدیث نمبر 1709 کے چھ مانزتا تلو نا مخ کے دے لگ خوراکو کی او مانزتا و تو نا مخ کے دے صدقہ فطر ہم ادا کی. او بیا پا زکاة او پا فطرانے کے دا فرق تے چھ زکاة دا پارا مخصوص مال ضروری دے. زکاة پا سرو زرو، پا سپینو زرو، پا نقد و پیسو او مال تجارت باندی فرض کی گی. کچری دی څلورو اجناسو کې یا 4 جمع ہو کر ټول را جمع کې دی یو سړي په ملکیت کې نن سبا 75 یا خواوشا 1000 روپیو مال چا سروي، سرو زرو، سپینو زرو، نقد پیسو، مال تجارت په شکل کې یا څلورو په شکل کې خود یو سړي په ملکیت کې دانا چې د خځې ملکیت ځان سره شامل کی، نو دغه سړي باندې زکات واجب دی. خو فطرانه د پاره سره سپین نقد پیسے مال تجارت ضروری نہ دے. کپکور کی ضروری سامان ہو مسرو، مثال سپینو، نقد وے، مال تجارت ہو، اور دینا علاوہ کور کی ضروری سامانوں نہ علاوہ اضافی سامانوں نہ پراتو اہاغو قیمت و لگے دو، درو جوڑو نہ زیات و جامو قیمت و لگے دو 75,000 روپے خواہ و شاد ضرورت نہ زیات تاثر جوڑے دے، نو صدقہ فطر بیاہم ورکائی. اور دے باندے دا کال تیرے دلم ضروری نہیں. فتح القدیر جلد 2 صفحہ نمبر 29 لکلی دی. اور صدقہ فطر با ہمیشہ دا پارا دا خپل ځان طرفنا اور نابالغ اولاد دی چی کم دے دا حقی طرفنا ورکول واجب دی. او کا کم رونا خوین دی ستا دا پرورش لاندی دی، بالغ دی یا نابالغ دی، یا ستا خپل بچی دی خو بالغ دی او خزه دی دا او مور پلار دی د دې طرف نه پچا باندې صدقه فطر ورکول واجب ندی. خو زمنګ د پاکستان او د هندوستان د عرف مطابق زمنګ د ټول کور سربرا یو سړی ټولی ګټي دی یو سړی له ورکي، او دا یو سړی بیا د هر څه ذمہ داری. نو کداغه سی صورتحال وی لکه زمنګ ستاسو ده، نو بیا دا یو مشر چې دی چې ټوله پیسہ د سره ده، نو دا با بیا د خپل کور کې که خویندی وی، که ورونه وی، پلاری وی، موری وی، بالغ اولاد وی، نابالغ اولاد وی، ښځه وی، د دغو ټولو به بیا ورکوي. نور خو پرېږده بعضې نوکران چې سړي د ځان سره داسې ساتلي وي لکه اولاد، د هغو ورکول هم واجب دي. او صدقه فطر واجبیږي کله د سهار د وړه اختر په ورځې باندې د سهار شپې چاودي ټیم کې چې کم انسان موجود دے بس پا دا صدقہ فطر واجب دا. لہذا کا یو منٹ دا آزان دا سہر آزان نا یو منٹ مخ کی چوک مرش صدقہ فطر نشتا. او کا کم سڑے دا شپیچاو دینا رستو پیدا شا نو ہم صدقہ فطر نشتا. کم سڑے چید عین دا شپیچاو دی پا ٹیم کی موجود شو صدقہ فطر بے ورکائی. چرتا بے ورکائی
غریب تا فقیر تا او رشتہ دار تا هر چاله لکه زکات چې چاله ورکولی شي فطرانه هم هغه ورکولی شي. البته زکات کافر لا غیر مسلم لا نشي ورکوي، صدقه فطر غیر مسلم ته هم ورکوي شي. زمونږ ستاسو د فقه حنفي کتاب دی بدایع الصنایع فی ترتیب الشرائع جلد 2 صفحه نمبر 49 لیکلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم څو سیزونه د صدقه فطر د پاره معیار ګرځولې دی. نیل الاوتار کی شوکانی څلورم جلد صفحه نمبر 169 کې د ابو سعید خدری نه روایت کړی دی. بخاری شریف هم په 1506 نمبر باندې دا روایت راوړی دی چې کجوري تاسو د صدقه فطر کې ورکوي شي او وربشه ورکوي شي، کشمش یعنی مویز ورکوي شي، پنیر ورکوي شي. البته دا با پورا یو ساع ورکوي، پورا یو ساع در نیم سیرا یا احتیاطاً سلور سیرا. پدې کې کجور وربشه کشمش پدې کې اتفاق ته چې دا به در نیم سیرا یا څلور سیرا ورکوي، خو په غنمو کې اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې ټولو امامانو کې امام ابو حنیفه وی ابن عباس نے روایت نقل کئی مصنف ابن ابی شیبہ کے دے 1334 نمبر حدیث تے. آغا ترمیزی ہم دا عبداللہ بن عمر بن العاص نے راوڑے دے چھے ابن عباس وی چکا غنم ورکائی نو 2.5 کلو باورکائی. خو لیکن امام مالک، امام شافی، امام احمد ابن حنبل وی چھنا دا خوراک څومره سیزونه چې دی که غنم دی کا کشمش دی کا کجوره دا کا وربشی دی دا به یو ساع یعنی پورا در نیم کلو باورکائی. عبداللہ ابن عباس نصب الرایا جلد 2 صفحہ نمبر 406 کی روایت تے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا چھے د خوراک ہر شے چیوی. بخاری شریفم 1506 کے نقل کھڑے دے چی د خوراک ہر شے چیوی دا با پورا ساع یعنی درنیم سیرا ورکائی. و دا نصف ساع چی دا امام ابو حنیفہ کم قول دے دا دا بعض صحابہ کرامو اجتہاد دے، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دے. ځکه بعض صحاباو په دې باندې نکیر کړي دی، ویلي دي چې نه نصف ساع نشتا. مسلم شریف جلد 1 صفحه نمبر 318 کی تاسو کتلی شئ. او دا نصف ساع والا قول چې دی سبل السلام جلد 1 صفحه نمبر 152 میں لیکلی دي چې دا قول ضعیف دی او کمزور دی، لہذا ځان خلاصولو دپاره د خلک بهانه نه ګوري. امام ابو حنیفه رحمه الله او د نورو فقهاو په دې کې هم اختلاف دی چې صدقه فطر کی بات غلا ورکئی او کا پیسے بے ورکئی. نو امام ابو حنیفہ و اکثر فقہاوی چی قیمت ورکول هم جائز دی، ځکه چې اصل مقصد د غریبانانو سره مدد کول دی او غریبانانو ته پیسہ ډیره بهتره ده. او د نورو فقهاو په نسبت باندې 3.5 کلو غنم ورکول ډیر احتیاط دی او دا قول صحیح هم دی. پکار دے چکا غنمم څوک ورکئی نو 3.5 کلو غنمو حساب دیو لگئی. دا منگ چی 2.25 کلو یادو دا ٹھیک نہ. امام ابو حنیفہ 2.25 کلو یادوی دا قول ضعیف تے. او صدقہ فطر پا جماعت باندی یا امام لا ورکول، چاہتا پا تنخواہ کی ورکول، یا رفاہی ادارو لا ورکول، یا مدرسو جماعتونو لا ورکول ندی جائے. مسلمان تا یا غیر مسلم تا بے لاس کی ورکئی چی اغت تملیکن دا خپل شے دا پیسہ لاس کی ونی سی پا ځان خرچ کی. امدارنگی سرسایہ چی دا چا طرف نا ورکئی که خپل عیال دیوی چی دا چا سرسایہ پتا فرض دا خو بیا خو خیر دے کوتا ونوائی هم خو چی دا اغینا علاوہ دا چا سرسایہ ورکئی نو اغا بخبرائی. ولا يجوز ان يعطى عن غیر عیاله الا بامره. محیط و عالمگیری دواړو ذکر کړی دي چې د بل چا طرف نه سرسایه وباسې نو ورته وبوایي چې لکه ستا سرسایه زه وباسم. که چا روجا نه وي ساتلې، بوډا وي، بیمار وي، هغه طرف نه به هم سرسایه وځي. خو یوه خبره ډېره اهمه ده، مخکې کالونو کې هم په دې باندې ډېرې خبرې شوې وې. ما هم غالبا په تیر کال چې چاته ویلي وو یو تاویل په بنیاد هغه خبره ټیک نه وه. ټیک خبره دا ده چې کم سړی باندې فطرانه فرض ده
چې د کور کم سړی سربراه دی، کم سړی چې فدیه ورکوي، هغه سړی که سعودي کې دی، که کویت کې دی، که دوبۍ کې دی، که عربو کې دی، که امریکا کې دی، نو د هغه سړي د هغه ځای د پیسو اعتبار به وي. که غنم ورکوي خو بس بیا خو خبره ختمه ده، که کجوري ورکوي بیا خو غنم خبره ختمه ده، او که وربشي یا کشمش پکې ورکوي بس بیا خو به کشمش ورکي. خو چې پیسې ورکوي، د پیسو ایستلو دپاره چې کم ځای کې دی اوسیږي، د هغه ځای د پیسو او د قیمت اعتبار به وي. لہذا کم سړي باندې چې د ټول کور واجبه ده، شامی جلدو صفحه نمبر 355 لیکلی دی، فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحه نمبر 190 هم لیکلی دی. وفي الفطر مكان المؤدي عند محمد رحمه الله وهو الأصح وأن رؤوسهم تبع لرأسه. چې په فطرانه کې د کم سړی چې فدیه ورکوي د هغه د مکان اعتبار دی، او دا صحیح قول دی. د نور ټول رؤوس چې دي اولاد دا د هغه تابع دي، چې د کم ځای کې اوسیږي د هغه ځای د پیسو مطابق به وباسي. الدر المنتقى جلد 1 صفحه نمبر 266 هم دغه لیکلي دي. فتجب على مسافر ويعتبر مكانه عليه الفتوى، چې مکان د هغه سړي معتبر دی چې کم سړی فدیه وباسي. لہذا د فدیه واجب کیدونکي چې کم سړي باندې فدیه واجبه ده، هغه چې کم ملک اوسیږي د ملک د پیسو مطابق به فدیه وباسي. و مسله بله مسله ډیره ضروري چې مسلمانان همیشه د غنمو په حساب فدیه وباسي، دا بالکل غلطه ده. دا بالکل د الله دین سره بې ایمانی ده، دا ور سره بې غیرتي ده چې ښځې ته اخلي، خسو نه اخلي، ډېر اخلي، معشوقې ته چې شی اخلي اعلی شی ورته اخلي. خو چې کله الله له د ورکولو خبره شي نو بیا ورته غنم لټوي چې ټولو نه کم قیمت ولدي. لہذا مالداره سړی به 4 سیره کجورو قیمت وباسي، نه کشمشو، او ورپسې متوسط سړی به د 4 سیرو کجورو قیمت وباسي، او ادنا سړی چې ډېر ګوډ نه وي هغه به د 3 سیرو نه د درنیمو سیرو درنیمی کیلو د غنمو قیمت وباسي. کجورا هم درنیم کیلو، کشمش هم درنیم کیلو، غنم هم درنیم کیلو، احتیاطاً که 4 شي ډېره ښه ده. د دې قیمت به وباسي، کم ځای کې چې اوسي د هغه ځای مطابق به وباسي. مسلمانانو له پکار دي چې د الله د پاره او د غریبانانو د پاره سرسایه چې وباسي نو د کشمشو په اندازې وباسي. کاغې نه کمزورې وي، کجورو په نسبت که ډېر کمزورې وي غنمو په نسبت. الله دې موږ تاسو ته پوهه او عمل نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.